السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاید یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته غږ راخیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د یو چا د فیسبوک آی ډي یا د انستګرام آی ډي هغه بالکل په یو کلیک سره معلوم کړئ چې دا آی ډي ریل ده که دا آی ډي پیک ده. نو دا ټول معلومات په تاسو د هغه تصویر نه اخلي کوم چې په آی ډي باندې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو د هغه تصویر مکمل معلومات شي غوښتلی چې دا تصویر پیک دی که دا تصویر ریل دی. نو څنګه به تاسو دغه آی ډي معلوموي که هغه د انستګرام پروفایل وي که هغه د فیسبوک وي که یا هغه بل څه پروفایل وي یا تاسو دغه شان د بل یو د یو چا د تصویر باره کې مکمل معلومات حاصلول غواړئ نو دا به تاسو څنګه حاصلوئ په نن ویډیو کې به تاسو دغه ټولو طریقه ښایم. خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پس ټاپر کې تاسو ته د انستګرام د آی ډي نه میسیجونه کیږي یا دغه شان د فیسبوک آی ډي تاسو غواړئ چې معلومه کړئ چې دا فیک ده که ریل ده تاسو به څه وکړئ د هغه آی ډي چې کوم پروفایل تصویر دی هغه به تاسو ځان سره سیو کړئ. سمپل هغه آی ډي چې کوم پروفایل تصویر وي هغه به تاسو ځان سره سیو کړئ. بیا به تاسو وکړئ تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې به د دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بس وکړئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ او کوم چې د هغه کس د پروفایل تصویر وي که د هر چا آی ډي وي هغه پروفایل تصویر به تاسو سیو کړئ په خپل موبایل کې. بیا به څه وکړئ سمپل بلته په دې 3 لاینز باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دې 3 لاینز باندې کلیک کړئ تاسو له بل یو آپشن درکړي سرچ بای ایمیج. سمپل دا یو داسې اپلیکیشن دی که په دې کې تاسو یو تصویر سرچ کړئ نو د هغه تصویر په باره کې به مکمل معلومات تاسو ته شو شي. نو که هغه آی ډي پیک وي نو دغه شان به نور ډیر زیات تصویرونه تاسو ته شو شي او تاسو ته به پته ولګي چې آیا دومره زیات تصویرونه په ګوګل کې دي خامخا دا یو فیمس اکټر دی یو فیمس څوک دی او دغه تصویر چا راغستی او پیک آی ډي پې جوړه کړې ده. یا که تاسو هسې غواړئ چې د یو چا د تصویر په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ نو تاسو په دې ځای کې تصویر شیر کولی شئ. که هغه د یو مشهور بوټي تصویر وي که هغه د یو چا انسان تصویر وي که هغه د ځناور تصویر وي نو د هغې په باره کې تاسو دلته مکمل معلومات شي اخیستی. نو تاسو په دغه آی ډي تصویر سیو کوئ بیا به څه وکئ سمپل هغه نو دلته دوه اپشنې تاسو ته شو کوي. د دې نه تاسو تصویر د ګیلري نه راغیستلی شئ او دې نه تاسو ډایرکټلی تصویر ویستلی شئ. که تاسو د بل یو څیز په باره کې مکمل معلومات حاصلول غواړئ نو سمپل د هغه تصویر تاسو هم دلته سرچ کولی شئ. نو زه به سمپل د ګیلري نه تصویر راواخلم. تاسو به د هغه چا د آی ډي چې کوم تصویر دی هغه تاسو په خپل ګیلري کې سیو کړئ او سمپل هغه به دلته سرچ کړئ. تاسو ته ښکاري دلته چې کله هم تصویر راغلی تاسو ورته خراب کولی هم شئ. ورسره زه به ډایرکټلی دا دلته سرچ کړم ځکه چې تصویر الریډي برابر دی. نو تاسو ته به زه اوس په سکرین باندې وښیم چې دغه چې څومره تصویرونه دي هغه به مکمل ماته شو شي. چېرته یې تصویرونه ایستلي تاسو ته ښکاري د ده مکمل ډیټیلز چې کوم دي هغه تاسو دلته شو کېږي د چا سره یې تصویرونه ویستلي په کوم ځایونو کې تصویرونه ویستلي هغه به ټول تاسو سره دلته شو شي. نو تاسو ته به دې ځای نه پته ولګي چې آیا دا مطلب ریل آی ډي نه ده دا چا پیک جوړه کړې ده. مطلب که تاسو ته یو داسې آی ډي نه څوک میسیج وکړي چې هغه چا د فیمیل په نوم باندې جوړه کړې وي هغه مطلب هغه به خامخا هغه تصویر د ګوګل نه راغیستلی وي. نو که تاسو هغه تصویر دلته سرچ کړئ نو د هغې مکمل معلومات به تاسو ته راشي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې پیک آی ډي معلوم کړئ یا د څه تصویرونو په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي که تاسو دا ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.